سلامونه ملګرو، خدای دې چې تاسو په ټول اتر او جوړې. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمد زای یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د طریقه در وښایم که چیرې هم ستاسو ځای کې سیګنل ضعیف وي، یعنې ستاسو ځای کې سیګنل ای وي یا هم 4G وي هم 3G وي، یعنې ستاسو سیګنل تاسو هغه ځای کې معلومات نه کوي. زموږ ځای کې دومره سیګنل ده، خصوصا کلیوال خلک. یعنې زه کله چې په کلي کې ما ژوند کوم نو ما به کله چې موبایل غوږ ته نیوه چا به زنګ راته وویل الو 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 اواز دې نه راځي، څه وایې څه وایې، داسې ستونزې به مخکې ته راتللې. کله مو هم چې انټرنیټ استعمالوو په کور کې به مو کار نه کوو، موبایل به مو راواخیسته، کله به موږ د یوې کوټې کونج ته وړل، کله د کوټې د بل کونج ته وړل، کله به لاړو پاس ورسړي ته به وښودل خو ځای به نه و معلوم. خو زه نن درته داسې یو ټریک درښیم که چېرته باندې تاسې کار وکړئ، تاسو ته ښکاري چې په دغه ځای کې 4G انټرنیټ کار کوي، په دغه ځای کې 3G کار کوي، په دغه ځای کې 2G کار کوي او په دغه ځای کې هم ای کار کوي. یعنې ډېره خوندوره طریقه ده. نورې ویډیوګانې یو ځای ته پرېږده، خو دغه ویډیو تاسو ته ډېره زیاته ګټوره تمامېږي. ځکه ملګرو نن سبا دا ډېر مهم کار، خصوصا هغه خلک چې په کلي کې ژوند کوي لکه موږ چې مخکې په کلي کې وو. نو که چېرې هم تاسو په انټرنیټ استعمالوئ نو دا ویډیو درته مهمه ده، ځکه په دې ویډیو کې تاسو کولی شئ معلوم کړئ چې ته په کوم موقعیت کې ناست یې، په دغه ځای کې انټرنیټ سپیډ څومره ده، 4G ده 3G ده 2G ده. هغې څخه اخوا ته لاړ شئ، بل اطاق ته لاړ شئ، بل اطاق ته لاړ شئ، هلته انټرنیټ سره کم ده. نو ډېره مهمه ویډیو ده، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چېرې مو هم ویډیو خوښه شوه، ویډیو کې یو څه انفارمیشن درته میلاو شول، ویډیو ته یو لایک ورکړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو دې لپاره چې تاسو معلوم کړئ چې زموږ په منطقه کې د انټرنیټ سپیډ یا سیګنال کوم رقم ده، نو دا رقم کېږي. لومړی به راسئ تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته. نو کله هم چې د موبایل سیټینګ ته راغلی، لاندې به یو آپشن ده تاسو ته کې اباوټ فون، دا په هر موبایل کې موجود دی. ملګرو هر څوک چې د انډرایډ موبایل استعمالوي هغه ته دغه سیټینګ موجود ده. اباوټ فون ته به راسئ، نو ته به تاسو راسئ سټیټس. نو په دغه سټیټس باندې به کلیک وکړئ. نو سټیټس مو څه هلته لیکلي سیم کارت سټیټس، نو په دغه سیم کارت سټیټس باندې به کلیک وکړو. نو کله هم چې تاسو سیم کارت سټیټس ووهئ نو هلته لیکلي سیګنال سټرینګ، نو په دغه ځای کې تاسو کولی شئ معلوم کړئ. ملګرو صحیح ده، دغه ځای کې سیګنال دی، هلته سیګنال هغه موږ ته راکړی ده. دلته ملګرو ټوکر زموږ سیګنال چې دا 99 dBm ده، یعنې زموږ په کوم ځای کې زه موقعیت لرم دلته سیګنال مکمل څنګه ده، صحیح ده. ملګرو ته ګوره دا څومره زیات جګېږي هغومره ستاسو د انټرنیټ سیګنال د قویتوب باندې دلالت کوي. دا ورته ملګرو 99 dBm ده. نو که چېرې دا 80 اویا یا هم 80 نو په دغه وخت کې څنګه ده معتدل حالات کې قرار دی. که چېرې له 50 څخه راکم شو ستاسو انټرنیټ بیا په دغه وخت کې 2G ته راځي، یعنې انټرنیټ سپیډ مو ډېر کمزوری کېږي. نو که چېرې هم تاسو ملګرو لږ وښورېږئ، یو ځای څخه بل ځای ته راسئ، نو دغه dBm څنګه ده ښوري، څنګه کېږي جګېږي او ټیټېږي. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ په ډېر راحت سره خپل د موقعیت کې انټرنیټ معلوم شي، دغه ځای کې 2G ده 3G ده او که 4G ده. هر ملګرو دغه ویډیو چې موږ څنګه کولی شو معلومې کړو په خپل موبایل کې چې دغه ځای کې 4G کار کوي، په دغه ځای کې سیګنال 3G ده، په دغه ځای کې سیګنال 2G ده. هیله چې ویډیو مو خوښ او ښه مو تذکر که څه پوښتنه لرئ کولی شئ موږ سره شریک کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل ستاسو اپلوډ کوم په لویه بخښنه کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښه ده او آباد اوسېږئ.